د اوبو په استعمال کې ځکه تاکید راغلی ده او د اوبو ککړې نسی چې موږ د انسان بدن چې ده لکه علما چې وایي 80% او حتی ځینې خو 80 ښیي د اوبو څخه تشکیل دی او انسان بیا له پخې خټې څخه پیدا شوی دی نو هغه اوبه چې هغه انسان ته وده ورکوي او ژوندي مواد لري هغه اوبه هغه دي چې د اوبو په لوښو کې وي. ډاکټر کیالي چې دا د فزیکس ډاکټر دی او 20 کاله یې د قرآن کریم په اعجاز کې کار کړی دی هغه په خپل ویناوو کې وایي چې انسان باید هغه اوبه د خوراک او څښاک لپاره وکاروي چې په خټینو لوښو کې وي. هغه وایي هر هغه اوبه چې د فشار له وجې حرکت کوي یعنی فشار پرې راځي په هغو کې هغه ژوندي مواد مړه کېږي. مثلا د نل کې چې کومې اوبه راځي په دې کې د ژوندي مواد مړه کېږي نو اوس که موږ د نل اوبه پرېږدو دا خو چاره نشته ده. حل لاره څه شی ده؟ صحیح ده موږ باید نلونه وکاروو په نل کې باید اوبه راسي خو هغه اوبه چې بیا څښو او یا یې به غذا لپاره کاروو هغه باید بیرته په خټین لوښي کې د نیم ساعت لپاره پرېږدو. نیم ساعت کې دغه اوبه بیرته هغه ژوندي مواد چې پکې موجود وي هغه را ژوندي کېږي کوم چې مړه سوي وي ځکه اوبه له خاورې نه راوځي او د انسان بدن هم له خاورې نه پیدا ده نو په دغه خټین لوښي کې د نیم ساعت لپاره پرېښودل هغه بکتریاوې یا هغه موجوده مواد چې په اوبو کې موجود وو او مړه سوي دي د فشار له وجې هغه بیرته را ژوندي کېږي. که موږ دغه کار ترسره کړو د دې احتمال هم ډېر ده چې د انسان هغه ګڼ شمېر امراضو سره ورسره مخ ده او ټولنه ورسره مخه ده کېدای شي د دغو اوبو د استعمال له وجې هغه مرضونه یې کم شي ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي وانزلنا من السماء ماء مبارکا. مفسرین د مبارک د په معنا کې وایي مبارکا ډېرې معناګانې لري خو یوه معنا یې دا دی چې دغه اوبو انسان له ناروغیو بیماریو څخه ساتي خو هغه اصلي اوبو نو اصلي اوبه له خټې نه دي نو دغو لوښو کې اچول اصلي ته بیرته اصلي حالت ته ګرځي دا بیا د انسان په مرضیو مخه نیسي ځکه چې دې ته الله تعالی مبارک اوبه وایي. استاد وبخښئ لکه څنګه چې موږ ګورو نن سبا خلک دغه خټینې لوښي نه اخلي ټول پلاستیکي یا د سلور یا د سټیل دغه لوښي استعمالوي هغه خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ زما نظر خو دا ده چې حتی اوس په غرب کې هم بیرته هغه فطرتي حالت ته هغوی رجوع کوي هغوی اوس غواړي چې دغه نوی ماډرن ټکنالوژي له مخې سره مخته سوې ده پرېږدي د استعمال د څښاک او خوراکي. زما توصیه یا ما نظر یا غوښتنه مې له دوی نه ده چې پلاستیکي خو له سره ونه کاروي. پلاستیکي کې خو ډاکټران هم دا وایي چې دا ډېر اضرار لري. پاته سو دا نور سلوري لوښي که چېرته خټین لوښي وکارول سي دا بهتره ده. یو خو خټین لوښی لکه ډاکټران چې وایي ساینسدانان وایي هغه ځان ته میکروب نه پرېږدي او میکروب کوي بیرته وژل کېږي په زمان سره خو سلوري لوښي هغه کېدای شي میکروب پاته سي اما پلاستیکو کې خو بیا ډېر زیات دا مشکل موجود ده نو اوله درجه کې خټین لوښي وکاروي. که چېرته امکان نه وي نه پیدا کېږي نو په غوصرت کې بیا دې کولی سي سلوري وکاروي.